السلام علیکم زی انوار میزبان ناظرین دا یو تری حقیقت ته چې نن سبا میشتو کپ مشاشه وګوري اکثر د باندې نه یو دوزخ غونډه جوړ شو دا روزانه چا کیم باندې ګل شوه عید منو قدم اوس د ګر وخت ایس ډیر بل طرف ته روانده او قتل عام ډیر زیات شوې دي نو موږ دا سوچ کوو چې یاره په د مشاشه میشته څه کول په 4 دی موته ګوډه ژغېدو مې 2 3 5 کسون وروي به مو صدر صاحب سره دا خبره وکړه ای ګول چې بالکل اول میشته د حواله سره اواز چې ګول په 4 دی ناظرین پریس کلب چې کیم صدر دا محمد عالم خان صاحب سره موجود دي صدر صاحب د کیم حالات څخه لګیا دي موجوده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انوار میزبان بریکنګ نیوز اف بنو الله پاک ته ډیره جرینه دیر کی د می د پریس کلب سوشل میډیا انچارج دا انوار میزبان او زه د ډیره شکریا ادا کوم د غونډې ممبرونو شکریا ادا کوم ایوه میاشتنه چې د کیمه واقعي کېږي واقعي حقیقت ته سړی د خپل سوچ کو چې د مو ریر وي مو ځای وي می سره دا وشي می وسه حال وي چې لاسه خويندې یو ریر شپږ کسونو 2 کسونو 3 کسونو وجه برداشت ایست برداشت ختم شو ده بالکل نشکی برداشت ډیر سکون ده هغه نه بعد د میشت خپل والدین ته پچار دو چې په زمونه بنامش بل چیک بیلنس ہوتی چې د نن سبا کوم سوسایټي دی چې دغه سره نه وي د آیس نشیر غلی دی چې نشونه سره نه چې وسلې په میش د موجوده د پولیس ډپارټمنټ نه خصوصا اپیل کوي چې اصلي نمائش ته مکمل ختم شي اصلي نمائش ته مکمل ختم شي او چې کیم غوینش کی د سختی لګیا کو ناکبندی دا شروع کی او امید دا چې میج خپل بچونه په نظر ولش کی برداشت کی دغه باندې ګل چې انوار خان چې د تو سرنګ و فرمایل کنا چې باندې ته خلک مزدګری تر تل د پېښور د اسلام آباد د لاهور نه ایسته باندې ته خلک ډورا نرسي خپل چې کیم شرفا خلک تیا باندې نه لګا دي مایګریټ کېږي لګا دي هر څړی په خپل زمانه تانګ ده وی چې داسې نه چې ځای مې بار وزي او داسې غر جوړا شي او الله ته وګورئ په خپل ځون رحم وکړي په دې باندې په عوام رحم وکړي چې پرتلین کې نسل مې معاف نو کو پرتلین کې نسل رحم وکړي ازداد نو ان فرست ایئر ور کوي نو مې لسموي الله ته وګورئ چې دې ته ایجوکیشن ته توجه ور کوي قرآن سبق ته توجه ور کوي د ماحول ته توجه ور کوي د سوسایټي ته ګوره او وسلا خو بالکل هر سړی دا په زیا باندې پورر دا باندې ٹھیک شو اغه نه علاوه د میش د علماء دا او د علاقې مشرونه نه اپیل کوي چې څنګه د میش پریس کلب نن په دغه مهم باندې په برداشت مهم باندې شری شو دا چې د هر سړی ته میوي چې لشکي برداشت کوي او وړي کې ته وی چې د ستر عزت کوي او ستر ته وی چې په وړي کې باندې شفقت کوي خو دغه سه د هر طبقه فکر ته میز دا ریکوست ته چې د یو هفته نن میش د پریس کلب نن نه د مهم شریک چې د برداشت په نوم باندې و د پوړی کی شفقت او د ستر ریسپیکټ او د پلورانه تمیج اپیل کوي چې د زمونه په چیک بیلنس ہوتا اصلي باندې پابندي ولګاوه او مشورونه ته وی چې په غلی په علاقہ په کلی په چاو چې تو څه خبرې یې مې خدای قرآن ته وګورئ چې خپل سمای ډېر وړې کی سنا داسې جوړه شي چې کرینا خاندانی نه پتا باشي انوار خان او ته د خدای د غاجر در کو امید غون پریس کلب ملګری ته د خدای جره کو نه را خلک چې په دغه حصے شه دغه کارو خیر شي ساو خلی هغه ته د خدای اجرینه ورکی خو زه د بیا د وخت د پولیس ډپارټمنټ نه چې په اصلي په د سخت پابندي ولګي سخت پابندی د پوله گئی او نه پابندی د سخت کی ان شاء الله امید ده چې میجو او پولیس او د کلی عالمون مشرون امید په خدای ده چې بنی نه بنی ګل جوړ شي ډیره مهرباني ډیره شکریا صدر صاحب ناظرین تو سور ودلې صدر صاحب خبره حقیقت ته چې مشکل برداشت په نوم باندې یو مهم سٹارټ کړه د هفتوار د کمیشتو سے پزون شه برداشت کړه راوستکنه زندگی مې جنات شي د بنی نه یو جنات مشتو ست جوړ شي لپاره د کتاب دغه یو لاره د نړۍ کې د سیالې لاره د کندهار نه راته جوړه که تختې
وسله برولو ما زه د غرونو نه ګیډې